بلخ کې د مخدره توکو د مخنیوي په پار د والیبال سیالۍ ترسره شوې. دا د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د HSDO موسسې له لورې د نشهیي توکو د مخنیوي او عامه پوهاوي په پار د دوه لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ ترسره شوې چې دا یو وروستۍ پایلوبه وه. د یادې موسسې مسؤلین وایي د یادې سیالۍ د ترسروي موخه او هدف یې دا دی چې ځوانان د نشهیي توکو له څکولو پیر او پلور څخه لاس په سر شي. د دوی په خبره په راتلونکي کې به هم د ورته ډول سیالیو لړۍ لا دوام ومومي. د HSDO دفتر لخوا نه دغه لوبه یا د تورنمنت په لاره واچول شو. هدف د دوی دا دی چې په ځوانانو کې د مخدره توکو د څښلو مخنیوي په خاطر دی. موږ څنګه کولی شو چې ځوانان وهڅوو ورزش طرف ته چې دوی علاقه پیدا کړي، ورزش وکوي. څنګه وکولی شي چې دوی خپله لاره پیدا کړي، تعلیم وکړي، تحصیل خپل وکړي. نو په دغه زموږ موخه هم دغه وه چې دغه ځوانان دلته راغونډ شي، څوک لوبه کوي، هغه ټیمونه دلته لوبه کوي، فاینل دی او تاسو هغه د حاضر وینئ چې ډېر خلک د په لسګونه ځوانان راغلي دلته د دې لوبې لیدو ته نندارچیان دي. زموږ هدف دا دی چې موږ څنګه کولی شو په خپل هیواد کې ځوانانو ته یوه انګیزه ورکړو او د مخدره توکو د استعمال نه دوی څنګه وکولی شي چې ځان وساتي. په همدې حال کې د دغه سیالۍ یو شمېر لوبغاړي د خوښۍ سربیره وایي ورزش د انسان د سلامتۍ غوره ضامن دی او د بیکارۍ په وخت کې د ځوانانو لپاره بهترینه بوختیا او سرګرمي ده. غوښتنه همدغه ده چې دا لوبې باید ډېرې ترسره شي ځکه چې ځوانان ټول اوس تشویقي اوس بیکاره دي، کاروبار نشته، ټول دغه لوبې ته مخه کوي او موږ ډېره مننه کوو دفتر HSDO نه چې موږ ته دغسې بلنه کړې ده او موږ یې دلته دعوت کړي وو او خپله فضای مسائل کړي چې موږ خپل لوبه کوو. هدف از این بازی که است در کل ما تو بگیم که تشویق جوانان به سپورت و ورزش است و جلوگیری از هر نوع مخدرات است. بیا ما از جوانای توقع را داریم که بیا فهمید ورزش کنه و همی در اصطلاح همی چی را بمانه پودر و چیزها را چندان فایده ندارد دیگه. بیا سپورت کنه، سپورت که است برای صحت انسان فایده داره دیگه. همین هدف از در کل این تشویق جوانا بر ورزش است. دغه راز د دې سیالیو ځینې نندارچیان هم خوښي څرګندوي او له نورو مؤسسو او اداراتو څخه غوښتنه کوي چې دغه ډول سیالۍ د ځوانانو لپاره د نشهیي توکو د مخنیونې په پار په لاره واچوي. زه محمد فرید یم د چاربولک د ولسوالۍ او د تیمرک د کلي راغلی یم دلته چې دغه د دغه ځوانانو دغه سیالۍ ووینم او چې دغه ځوانان د مخدره توکو نه مخ وګرځوي تر څو چې د ورزش خواته شي دوی او نور نو بس د ټولو ځوانانو نه مو دا تقاضا ده، د ټولو ځوانانو مو دا تقاضا ده چې د مخدره موادو څخه لاس واخلي او د ورزش خواته توجه وکړي تر څو چې دغه وطن د مونږ د دغه بدبختۍ نه وژغورل شي او د آبادۍ خواته ولاړ شي. اینجا آمدیم از خاطر تورنمنت‌های والیبالی که از طریق برنامه یونایسف یا یونما برگزار شده. بسیار یک برنامه خوب است برای جوانان که از خاطر از محتاج شدن و از یک رشد جامعه از رشد جوان است. ما امیدوار هستیم در این پروژه نه تنها والیبال بلکه باید اینا فوتبال هم یک اسپانسری داشته باشند که برای جوانای آینده ما بسیار خوب است. د یادونې وړ ده چې د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې د مخدره توکو د مخنیوي په خاطر د والیبال سربیره د فوټبال، کرکټ، فری فایټ او داسې نورې سیالۍ وخت نه وخت د حکومتي ادارو او مؤسسو له لوري ترسره کیږي.